بل یو ملګری په دې دوه شعرونه غواړم وایي څوک د دنیا څوک د عقبا لیوني څوک د دنیا څوک د عقبا لیوني په خپل خپل غم کې په ژړا لیوني او مونږ د جبر ته خساره اخکلي مونږ د جبر ته خساره اخکلي یو ځل به واخلي چرته سا لیوني. ډېر محترم ابرار حسین ارمانی صاحب ته خواست کوم چې هغوی راشي استاد سره مخاطب شي. جناب صدر، محترمو مشرانو کشرانو، السلام علیکم. زما دا لیکل خو یقینا چې ډېر کمزوري او داسې ګډوډ وي، بخښنه به غواړم. مهرباني جي. اول یو دوه شعر دي جي چې غوټه دې هم پرانیسته ول دې نه کړم، دا زه پردی وم ځکه خپل دې نه کړم، او په دې ارمان خو ارمان ځان وخوړو، په دې ارمان خو ارمان ځان وخوړو، ځان سره بودې تلم خو مل دې نه کړم. غزل لیجي چې لږ دې په مینه په خندا وځي، لږ دې په مینه په خندا وځي، زما د تنه پسې سا وځي، او یوه خبره وکړي لاړه شي بیا، یوه خبره وکړي لاړه شي بیا، د زړه نه 100 ټکه زما وځي، او چې کله ځي په شا دې نه راګوري، چې کله ځي په شا دې نه راګوري، ګنې نو خود به په جړا وځي، او زه مې خیروله د جانان ځکه ځم، زه مې خیروله د جانان ځکه ځم، چېرته د خولې نه به یې دعا وځي. او اخري شعر دی جي چې څوک خو ارمان ته دغه چل وښیی، څوک خو ارمان ته دغه چل وښیی، څنګه د زړه نه به زما وځي. ډېره